واورم په خیر علي په خیر دلته زما زوی دی بس د ماښام چې بیده شي دغه اوس راکښېنه سلی ډوډۍ خوري چې دا څه دعا یې کوم هر څه کوم د دې زوی لاس به مې څنګه وي څو کلن ده 22 کلن دی دلته راته ناست دی سیل مې زوی ډوډۍ خوري په دواړو زامنو ژوي ولې ډوډۍ ورکوې زه څنګه وکړم ملا صاحب مه ورکوه مه ډوډۍ ورکوه مه کالي ورکوه مه یې ګرمه کوټه کې پرېږده ملا صاحب ګرمې کوټې کې چې بخاري شګوي ساتي ورته د شپې لمونځ کوم دعا کوم هر څه کوم دا دی اوس ناستې ډوډۍ خوري یو بل زموږ ټوله اوس ورته وایي ته ولې داسې کوې الله ملا صاحب ته زه ملا صاحب ماته څه وایي زه ځواب درکوم منتظر سئ ښه بیا ټوله واورئ دا مونځ کوي ملا صاحب نم کار کوي او نم د هېچا په کولو نو پلار یې چیرې پلار ما نه ورته وایي چې ولې پلار یم ورته پلار